د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوی پالیسۍ پر اساس د ټولنیز سمون په موخه کړنې ترسره کړي دي. په دې اونۍ کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د امیرالمؤمنین حفظه الله له لوري د نوي فرمان د عملي کولو او د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کولو په موخه له بدخشان، غزني او کندوز ولایتونو څخه 38 تنه رواني ناروغان راټول او د یادو ولایتونو اړوند 3 میاشتې ریاستونو ته یې د درملنې په موخه ورسپارلي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 22 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 11 د کورني تاوتریخوالي، 4 د میراث، 6 د غیر شرعي نکاحګانو، 4 د ولور، 15 د نفقې ورکړې او پاتې 2 په بدو کې د ورکړې قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي د روحیې پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 9 لویې دښمنۍ او 18 وړې شخړې حل کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 6 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. د غرض محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 440 اصلاحي ناستې کړي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو د عامه ذهنیت د سمون، له اسلامي نظام سره د همکارۍ او په ټولنه کې د معروفاتو اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه سره 130 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما أبدا.